زه قرار عزیزیم دا څه نه وړاندې د خوست ټلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه علیکم. زه نن ډېر خوشحاله یم او ډېر د افتخار ځای دی چې د خوست نه راغلی کاروان په ننګرهار ولایت کې یو ګټور ګام بولم، ځکه چې په دې کې مدني نهادونه او د ښځو چارو ریاست او د سینما لوبغاړي او د تیاتر لوبغاړي راغلي چې د ستونزې د حل لارې ګوري او د سولې د یووالي لارې. زه نن ډېر خوشحاله یم او ډېر د افتخار ځای دی ما دپاره. تشکر محترمه. ما کله کله چې داسې پوښتنه وکوله شوخي ګڼې که نه ګڼې، بعضې خلک وایي په فلم کې ډېر ښه ښکاري خو داسې مخامخ چې ورته وګورې وایي ډېر بدخویه دی. دا رښتیا ده که دروغ ده؟ بلې زه باید عرض وکړم چې دا به خلکو ته معلومه وي، ځکه چې زه په ننګرهار ولایت کې بودوباش لرم او دغلته پیدا شوی یم، نو دا به خلکو ته معلومه وي چې په فلم کې او په غیر فلم کې زما په ادبیاتو زما په اخلاقو کې که چا که څه دغه لیدلی وي نو مهرباني وي که ما ته د مخامخ ووایي، دا خو ډېره ښه خبره ده. تشکر. شوخي مې وکړه په دې هیله چې که بعضې خلک شکایت هم کوي نوره هم ته ښه شئ. تاسو څه ډول فلمونو سره مینه لرئ؟ څه ډول کرکټرونو سره مینه لرئ؟ بلې ډېره ښه پوښتنه مو وکړه خوستي صاحب. زه د هغه فلمونو سره مینه لرم چې هغه قصه زموږ د وطن په باره کې او زموږ د کلتور او د کلچر په دغه کې مثلا دغه سناریو زموږ د وطن درد پکې انځور شوی، د خلکو ستونزې پکې انځور شوی. دغه قصې زما ډېرې خوښېږي، دغه زه مینه لرم دغه قصو سره. زه باید په دغه قصو کې کار وکړم چې هغې کې زموږ د وطن درد او ستونزې پکې انځور شوي. کوم فلم د زیات خوښ شوی دی چې ته پکې راوتلی یې؟ زما خو چې کوم فلمونو کې کار کړی هغه ټول زما فلمونه دي. زه هغه فلمونو ته ښه وایم چې هغه خلک خوښ کړي او د خلکو ستونزې پکې انځور شوي. زه هغه فلم خوښوم چې هغه ته خلک ښه ووایي. لږ د خدای نه ویرېږئ، یتیم دی. ته څوک یې چې ما ته نصیحت کوې؟ ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم؟ دې سره زما کار نشته. هر څوک چې خدا به هم د چا زوی لږه ګزاره په کار ده. ښه نو ته ګزاره غواړې؟ بس دی که نور هم ګزاره غواړې.